دا چې کوم مرګونه شروع دي دا خو د آیین لاندې نه دي. که پولیس یې کوي، که د پاکستان ادارې یې کوي، که اف سی یې کوي، که د پاکستان فوج یې کوي، که بل یې کوي، دا آیین خو وایي ته مجرم عدالت ته راوړه. دوی یې عدالت ته نه وړي، خپل یې وایي. یعنې ځانونه نه بدماشان راته جوړ کړي دي، کله دښمني کوي را سره. مونږ عدالت ته وایو، د پاکستان ریاست ته وایو چې دغه خلک بند کړه. دا خو د پاکستان آیین نه مني. د پاکستان د آیین نه لرې کار کول دا په ریاست کې دننه ریاست جوړول دي. دغه چې کوم ادارې دي یا ریاستي ادارې دي دوی خو په ریاست کې دننه یو بل ظالمانه ریټ جوړ کړی دي. او د دغې ریټ نه پښتنو ته نقصان دی. پښتون به خامخا د خپل ځان ساتنې لپاره دا ریټ چلنج کوي. هغو ته به وایي چې عدالت ته راشه، آیین ته راشه، زما او ستا تړون د یو آیین لاندې دی. هغه آیین لاندې به زه او تا ژوند سره تېروم، او که نه ته خامخا